د اوروج خپرندوی ادارې لخوا دی مهال خبري څانګې ته ښه راغلاست. د بار وړونکو موټرو یو شمېر موټر چلونکي غواړي چې د تورخم دروازه دي د درېیمې ورځې له تړل کېدو وروسته سمدستي بیرته پرانیستل سي. د تورخم د لارې د بندېدو له امله زیانمن سوي موټر چلونکي له اسلامي امارت او د پاکستان له موقت حکومت څخه غوښتنه کوي چې د خبرو له لارې د دوی ستونزې هوارې کړي. د مهاجرینو او راستنیدونکو چارو وزارت د مسلکي معین مولوي عبدالرحمن راشد او د دریو بنسټونو د استازو ترمنځ د 688,204 ډالرو په ارزښت د همکاریو تفاهم لیکونه لاسلیک سول. د یاد هوکړه لیک له مخې دغه پیسې په بلخ او پروان ولایتونو کې له اړمنو کورنیو سره د مرستې او په بلخ ولایت کې د فارمونو او فابریکو په جوړولو کې لګول کیږي. په تیرو 10 ورځو کې له ایران څخه شاوخوا 14,000 افغان کډوال هیواد ته راستنه سوي دي. د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت وایي ایران په هغه هیواد کې د افغان کډوالو په اړه کړي ژمنې نه دي پوره کړي. د مهاجرینو او راستنیدونکو چارو مرستیال عبدالرحمن راشد له ایران څخه د مهاجرینو اخراج د نړیوالو قوانینو خلاف عمل وباله. او په یو بل خبر کې لرو چې په لوګر ولایت کې د څه باندې 19 میلیونه افغانیو په ارزښت د وو چک بندونو پروژې بشپړې او ګټې اخیستنې ته وسپارل سوې. د چک بندونو دغه پروژې د افغانستان د اسلامي امارت له بودیجې څخه د انرژي او اوبو وزارت په مالي مرسته د اوبو د مدیریت، د موسمي د سیلابونو د کنټرول او د ځمکې لاندې د اوبو د سرچینو د پیاوړتیا په موخه پلي سوي دي. د دې پروژو په پلي کېدو سره 1500 کسانو ته د کار زمینه برابره سوې او یاد بندونه د 16,000 متره مکعب اوبو د زیرمه کولو ظرفیت لري. او په پای کې دا چې د 209 الفتح قلوردو په صحابي روزنیز مرکز کې د 3 میاشتني پوځي مسلکي او عقیدتي زده کړو له ترسره کولو وروسته 800 تنه ځوان کارکوونکي نن د یو لړ ځانګړو مراسمو په ترڅ کې فارغ اسول. له ملتیا مو مننه.